قادر دے واللہ والا تعالی غفور الرحیم معافی کون کے مہربان دے لا ينهاكم نمن کئی تاسو اللہ والا تعالی عن الذین اغو خلقنا دستی کولو اغو خلق سره تاسو الله نمن کئی لم يقاتلوكم چاغي جګړه نه کوي تاسو سره فی الدین بدین په بارکه ولم یخرجوکم او دوی نه یې وستلی تاسو یو بستری نه یې من دیارکم تاسو د کولونو نه کلونا اندا چې تبروهم کتاسو نکی کوي دوی سره وتقسطوا او انصاف کوي الیهم د دې لپاره ان الله بشکل تعالی يحب المقسطین منا کوي انصاف کوم کو سره انما بشک خبر ادا د بلنه دا ينهاكم الله من کوي تاسو الله تعالی عن الذين اغو خلقنا قاتلوكم چې جګړه کوي تاسو سره په دین د دین په معاملې کې واخرجوكم او استریه تاسو من دیارکم تاسو د کورونو نه وظاهروا او امداد کړي دي علی اخراجکم کو استلو تاسو اندا تولوهم چې تاسو دستیو کوي غي سره ان دا غي دوستي نه منی کوي تاسو ومن يتولهم تجدستيو کی دوی سره فاولئک بسم دغه کسان هم الظالمون هم دی ظالمان دي یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو اذا هر کلا جاءکم چراشی تاسو ته المؤمنات مؤمنان زنانا مهاجرات چې هجرت کړي وي فامتحنوهن نو امتحان واخلید اغي الله ولا تعالی عالم خبوه ده بإيمانهن دغه په ایمان باندې فإن علمتموهن کچره تاسو معلومی کوي هغه زنانا مؤمنات چې کني مؤمنان دي فلا ترجعوهن مې واپس کوي ال الكفار کافر طرف ته لا هن ندي جائز دا زنانا حل جائز لهم اغوی د پارا ولا هم او نه اغوی کافر سړي يحلون جائز دي لهن دوی د پارا واتهم ور کوي دوی ته ما هغه انفقو چې دي خرج کړي دي ولا جناح نشته ګناه علیکم پتا سو باندې اندا تنکحوهن چې تاسو نکاح کوي اغوی سره اذا هر کلا اتیتموهن چې تاسو ور کوي اغوی ته اجورهن مہرونه د اغي ولا تمسكوا مي ساروي بعصام الكوافر تعلقات کافر و زنانه سره واسالوا او غړی ما هغه انفقتم چې تاسو خرج کړی وي وليسالوا او پکاد چې اغوی د غړی ما هغه انفقو چې تاسو خرج کړی وي معاهده کشي وي دا څنګه نه چې دا د کافر دارالحرب او دا مثلا د مسلمانانو وطن ده دلته نه خزر اغله الته نه خزر اغله دلته نو د مہر ور کړي د کافر نو دا اسلامی نظام یا مسلمانانو چې کوم څه مواد ده د خزي هغه مہر چې د سړی ور کړي ده دا تقریبا د خل یو صورت ده د خل یو صورت ده خزه په خپل مرضی اسلام خوښ کړي ده او د خوند پر خود ده نو هغه مہر به دا اسلامی نظام مسلمانان دا به د کافر ته ود کداغه څه خزه دلته راغله نو الته مسلمانم توان شوه ده نو په کاده جګړه دي ته ورته او دا سه معاهده کتا سو یاد دینه علاوه بلا معاهده کتا سو کړی وی باغه وخت یو تقریبا اندغه صورت حالو یا ایها الذين امنوا ولا تمسكوا ومن سروي اغزنانا بعصام الكوافر تعلقات کافر خذ سرا ان مکوي تاسو چکمی خذ کافرانی خذ دي هغه سره تعلقات بکی مساتای واسالو او غړی ما انفقتم هغه چې خرج کوي تاسو ان ما تاسو چې کما هغه د مہر وغیرہ ورکړی وي وليسالو او هغه د مغړی ما هغه انفقو چې هغه خرج کړی وي ذالکم دا تاسو د پاره حکم الله حکم د الله دی يحكم هغه فیصله کوي بینکم تاسو په منځ کې والله ولا تعالی علیم په د حکیم خوند حکمت ولده وانه کچره فاتکم تاسو د لا صلاح شی اون شی من ازواجکم تاسو د بیبیاننا ال الكفار کافرانو طرف ته فعاقبتم نو غنیمت واخلی اغینا توان واخلی اغینا فاتو ورکی الذين او خلقتا ذهبت شتلی دی ازواجهم بیبیان د اغی یعنی چا خذتلی دا د غنیمت څخه حصہ اغی تور کدی توان شوه ده مثل ما پشان دی اغا انفقو چې اغی خرج کړی وی یعنی څومره مہر چې ور کړی وی واتقوا الله او یریګ الانا الذي لا غزات انتم تاسو به باغبان مؤمنون ایمان راوړل دي یا ایها النبی اے پیغمبر اذا هر کله جاءک المؤمنات شراشی داتا مؤمن زنانا یبایعنک چې بیعت کوي تا سره علی ان پدې خبر لا یشرکنا چې کني شرک بنه کوي دوی بالله الله سره شی انیت شی ولا يسرقنا او غلاب نه کوي ولا يزنينا او زنا نه کوي ولا يقتلنا او نه بوجني اولادهن بچي خپل
ولا یاتینا او نبرازی ببختان ببختان لګولو یفترینه چې دوی تړي دی هغه بین ایدیهن پمن تقول لاسونو کې وارجلهن او په خپلو کې ولا یعصینک او دوی دی نافرمانی نه کوي تا فی معروف په یو نه کار کې چې ته نیکی حکم کوي ته دوی تا نو دی هغه کې نافرمانی نه کوي فبایعهن بست بیعت وکړي سرا واستغفر بخنه وغواړه لهن دوی د پاره الله د الله نه ان الله ذکر چې الله تعالی بشکل تعالی غفور الرحیم معافی کون کې مهربان دی یا ایها الذین آمنوا مؤمنان لا تتولوا دستی مکوئ قوما اغ قوم سرا غضب الله تعالی تعالی غسکړه دا غضب کړه ده باغی علیهم باغی باندې قد بتاکیک سرا یئسو اغینا امید شوی دی من الاخرت د اخرتنا کمال کڅنګ یا ایسل کفارو نا امید شوی دی کافران من اصحاب القبور د قبرونو ولونا چې کني بیا بن رزي دوی ته الله الرحمن الرحیم سوره صف ابتدا کې یو واقعه دا صحابه کرام په خپل منځ کې ناستو او دی دا ویلي چې صدا سي عمل وکړو چې هغه بمونګه د الله تعالی ډیر زیات نږدې کټ ذریعہ وګرځي زو واقعه عموما په دې کې ذکر شوی دی یو داوا چې دا مجاهدین او دی ویلي چې مونږه صدا سي عمل وکړو چې الله ته نږدې شو یو ویلي چې زده جهاد کوما او بیا د په جهاد کې شهید شمه نو بس دا په مات په الله تعالی ته نږدې کی بل ویلي چې د جهاد کوما او بیا د ما کافر اونې سي او ډېر زبردست سزاګانې درا کی او بیا د ما شهید کی دریا مو ویلي چې زدا غواړم چې ما د اونې سي او ما د لاسونه خپې او شبا د هر څه د کافر کټ کی او بیا مې د شهید کی چې قیامت کې الله ته ودرېګما او الله تعالی ته وایم چې ما ته د پاره دا د شي قرباني ورکړې یو واقعا دا ویم دا چې یو کس ویلې ټول عمر بروشي ساتما بل ویلې چې ټول عمر بوادنه کوما او بل ویلې چې ټول عمر بس منځونه نشبه به خطر او د الله تعالی رضا لپاره نو الله تعالی فرمایي چې تاسو هغه خبره ولې کوي چې هغه سر تر رسول نشي هغه خبره وکړي چې هغه به سر تر رسول شي چې هغه به سر تر رسول شي نو دارنګي وعده یا دارنګ الله سره موعده یا دارنګ د خبره ارمان کول چې د هغه ارمان پوره کیدو وخت راشي پتا باندې hebat راشي ورسته شي یا هغه د پر امکان د ورسته کیدو وي نو دی وجنه اول نه ډوکوما همدا وجه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د جګړې د ارمان نه منع کړی دا چې دا دعا به نه کوي چې جګړه د الله مسلط کی کافر سره نه دغه نه بچاو غواړي خو که برابر شو چرته نو بیا ثابت قدمی سره مقابله وکړي بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله پاکی بیانای الله د پاره ما هغه شیونه فی السماوات چې باسمانونو کې دي و ما هغه فی الارض چې بزمکه کې دي وهو العزيز الحكيم ممدغله تلا زور ور ده خوند حکمت ولده یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو لما تقولون ولوای تاسو ما خبر لا تفعلون چې کوینا دا زموږ عام معاشره کوم دا خبره همدا کرنګ ډیره زیات عام ده چې په خله باندې خبره کو چې بیا کوینا کبره ډیره مقتن سخت ګناه ده لوی ګناه ده عند الله د الله په نسبت اندا تقولوا چې تاسو وایي ما خبر لا تفعلون چې کوي نه بیا ان الله بشکل تعالی يحب منک الذين او کسان سرا يقاتلون چې جګړه کوي فی سبیله د الله په لار کې صفن صفنا صفستا کانهم تبوایل کدوی بنیان یو دیوال د مرصوص تنکړې شوی سیسه پهلای ہوئی تبوایل کا سیسه سره تړل شوی دیوال ده وای ظهر کلا قال چې اولی موسی علیہ السلام لقومي خپل قوم ته یا قوم از ما قوم لما تعذونني ولی تاسو ستړي کوي ما ولی تاسو ما ته تکلیف رسوي وقد بتاکیک سرا تعلمون تاسو پوهیږئ انی چې رسول الله رسول یمد الله الیکم تاسو طرف ته فلما بهر کلا زاغو چې کاغش ول ازاغ الله کاغ کړل قلوبهم زړه داغي والله ولا تعالی لا يهدي هدایت نکي القوم الفاسقين قومنا فرمانتا وإذ هر کلا قال چولی عیسی ابن مریم عیسی د مریم ازوی یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیلو انی بشکز رسول الله رسول یمد الله الیکم تاسو ته مصدقا چې تصدیق کوون کما لما دهغه بین یدی چې ما وړاندې ده من التورات د توراتنا ومبشرا او زیر ور کوون کما برسول د یو پیغمبر یاتی چې راضی به من بعد ما نورستو اسمه چې نوم بد اغه احمد و احمد وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو احمدو فلما بهر کلا جاءهم چراغ ابویتا بالبينات پسرګندو نشانات سرا قالوا اغي اولي هذا دا سحر مبين جادو د اخکارا
ومن او څوک دے اسلم زیات ظالم ممن هغه چانه افترا چې هغه اتړي علی الله بل تعالی باندې الکذب درو وهو